السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سید الله حسن وزیر بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په دغه ویډیو کې تاسو ته د موبایل یو ډېر خوندور زبردسته سکرین لاک درښیم چې تاسو کولی شئ خپل موبایل ته هغه سکرین لاک ور ولګوئ او تاسو موبایل به لا نور هم ورسره ښایسته شي. ملګرو زه ویډیو شروع کوم مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم تاسو څخه په ډېر هیله کوم چې زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ او که څوک دغه ویډیو زموږ په پیج باندې ګوري هیله زموږ پیج هم درسره لایک کړئ. ملګرو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو لپاره د ویډیو لاندې سوي د سبسکرایب بټن کلیک کړئ او ورسره خواږه چې کوم د ګنټۍ نښه راسي په دې کلیک کړئ او فعال باندې کلیک کړئ او زموږ ویډیو درسره لایک کړئ. تاسو ملګرو راشئ خپل موبایل کې به یو اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې شته. سکرین لاک بریفکس نو دغه ملګرو تاسو را خلاص کړئ. کله چې ملګرو دغه را خلاص کړ ملګرو ته به تاسو لومړی په دغه لاندې آپشن چې کوم ښکاري په دغه باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو دلته کلیک وکړ اوس به تاسو دلته خپل یو پاسورډ انتخاب کوئ. وایي انټر یور پاسورډ. تاسو چې هر ډول پاسورډ انتخابوئ زه مثلا یو پاسورډ انتخابوم تاسو به هغه انتخاب کړئ. کله چې پاسورډ انتخاب کړئ دلته بل آپشن راځي په دغه به کلیک وکړئ. اوس تاسو وایي چې کنفرم یور پاسورډ هماغه پاسورډ به تاسو دوباره کنفرم کړئ او په نیکسټ آپشن به کلیک وکړئ. ملګرو دلته پورته تاسو ته آپشن راځي اکټیویټ لاکس. کله چې تاسو په دې کلیک وکړئ دغه لاک ستاسو د موبایل سکرین لپاره اکټیو شي یعنې فعال به شي. ګورئ ملګرو دغه فعال شو. زه راځم خپل موبایل لاک کوم. د دې ملګرو موږ ته تاسو وینئ ملګرو هغه لاک دلته راغی. تاسو هغه لاک چې تاسو ورکړی هغه انتخاب کړئ. اوس به دغه موبایل خلاص شي. تاسو وینئ ملګرو چې ډېر زبردست او خوندور لاک دی د موبایل سکرین لپاره. ملګرو دغه زموږ ویډیو په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوې وي. که چیرې مو دا ویډیو خوښ شوې ویډیو ضرور له خپل ملګرو سره شیر کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.